محترمو مسلمانانو نارینو زنانو اوریدونکو په دې آیاتونو کې الله رب العالمین موږ تاسو ته فرمایي چې تاسو ولې دومره بېغمه شوي، دومره امن تاسو ته چا درکړ چې تاسو ګناهونه کوئ، الله به تاسو په ځمکه ژوندي نه باسي، یا به در باندې عذاب د هغه طرف نه راشي چې تا باندې به تا ته به د هغې پته م ونه لګي، یا به د ورځې اوړې راوړې په کاروبار کې الله به در باندې عذاب راولي، یا وده به الله رب العالمین په انسانانو عذاب راولي. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، الله فرمای زه بعضې نښې او بعضې کارونه چې رالیږم د دې لپاره چې مؤمنان د هغې نه یره والي، عبرت ترې والي، په هغې باندې سوچ وکړي، فکر. رب العالمین وخت په وخت باندې سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، کله الله داسې علامې راښکاره کړي چې د اسمان په کنارو کې وریځې تندرونه را پریوزي، وفي انفسهم، کله د الله د قدرت داسې نښې راشي چې زمونږ په ځانونو باندې راشي، بیماری، وبا، په ټول کور او کلی باندې یو بیماری عامه شي، شر راګډ شي، د دس بیماری عامه شوه، فلانکی بیماری د وفي انفسهم، د ډینګي وایرس د ماشي په ذریعه باندې په موږ الله ابتلاء او عذابونه را مسلط کړه. سنوریهم آیاتنا، الله فرمایي زما قدرتونو ته ګورئ کنه، کله په لرې لرې علاقو کې تاسو ته خپل قدرتونه ښکاره کم، زلزله راشي، زلزله راله کم ځای وران که ابټاباد، مانسهرا، فلان فلان، زلزله راله کشمیر وران که، زلزله راغلی و ایران وران کړی و، مکمل د هغوی مشهد، بام، د غټ غټ ښارونه وران کړ، زلزله راغلی و ترکیه یې نیمه ورانه کړې وه. ته د دې لپاره دی الله فرمایي وما نرسل بالآیات الا تخویفا، د دې نه لږه یره خو واخلئ. ساینسدانان وایي زلزله ځکه راځي چې د دنیا پلیټونه وخوځېږي، زلزله راشي. علما وایي نه، زلزله ځکه راځي چې ګناهونه عام شي. دواړه صحیح وایي او د دواړو خبرې رښتیا دي. مثال، یو انسان ناجوړه کینسر یو، ډاکټران وایي دا چې مړ شه د کینسر د وجې نه مړ شه، مؤمنان وایي نه دا الله مړ که. دواړه صحیح وایي. دا کینسر الله رب العالمین د دې لپاره یو بهانه جوړه کړه، سا او روح ته الله واخیست. د ځمکې پلیټونه خوځېږي او که ځمکه کې بړاس چمکېږي، خو زمونږ الله یې خوځوي، زمونږ الله پکې بړاس پیدا کوي. دا بړاسونه
او دا ځمکې پلیټونه ولې د عمر فاروق رضی الله عنه تر دور خلافت پورې په عربو کې زلزله نه راتلله. دا زلازل بیماری در روانی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس من لیلہ داس شپه نشته دی الا والبحر يشرف فيها 3 مرات على الارض سمندرونه اوبه هر شپه 3 ځله راوچتېږي په دې ځمکه او الله نه اجازت غواړي چې یا الله اجازت راکا حکم راکا چې لاړ شم او د انسانان ټول ډوب کم. د انسانان د غرق کېدلو قابل دي. د دوی د اعمال د دوی اخلاق پرېوتل د دوی ایمان ختم شي په دوی کې ښه خلک ختم شي. هر شپه 3 ځله الله ته سمندر سوال کوي چې یا الله مالا اجازه راکړه چې د انسانان ډوب کړم. والملائکه ملائک تستأذن الله نه اجازت غواړي چې یا الله د هوا ملائک و یا الله د انسانانو باندې موږ هوا راولو چې دا ټول تباه کړو. د غرونو ملائک و یا الله غرونه پې راجنګو غرونه راخوی شي پوره کلی ډوب شي واورې راخوی شي علاقې ډوبې کی. والرب تعالی یقول الله څه فرمایي سمندر هر شپه وایي چې زه راخېږم او انسانان ډوب کم. ملائک وایي چې موږ عذاب راولو. ځمکه وایي یا الله ما پرېږده چې وخوځېږم چې د دوی دا پاخه بلډینګونه د خاورو سره خاورې کړم. داسې زلزلې راغلي دي او تېرې شولې او رابم شي د هغه تېرو زلزلو مړي اوسه پورې چا راونې ویستل لاړل. د هغوی بلډینګ د هغوی بنګله او کور د هغوی دپاره قبر جوړ شي. الله فرمایي دعو عبدي زما بنده دې پرېږدئ فانا اعلم به اذ انشأته بنده نه زه خبر ما پیدا کړی دی. اے ملائکو اے سمندره او اے ځمکې چې ته د انسان د غرقولو کوشش کې فإن كان عبدكم فشأنكم کدا بنده تاسو پیدا کړی خو غرق کوي دریاب کتا پیدا کړی غرق کا. وإن كان عبدي او کزما بندي او ما پیدا کړی فمني وإلي ما ته د خپل بنده را پرېږدی چې زه ورسره څه کوم. وعزتي وجلالي إن أتاني ليلة قبلته ولد انسان غرقه زلزلې ولد انسان تباکه د ډینګي ماشو د انسانان ولی وجنی. الله فرمایي که ستاسو بندی خو مړ کوي کما پیدا کړی ما ته پرېږدئ یا الله ګناهګار دی یا الله سودخواره دي قاتلان دي دوکماران دي زناکار دي شراب خواره دي. الله فرمایي وعزتي وجلالي إن أتاني ليلا قبلته
زما د خپل عزت او جلال قسمی که زما دا بنده د شپې راغی او د شپې وجړل او توبه وایستله ما قبول که زما بنده دی. وان اتانی نهارا قبلته، دی به د ورځې راشي، د ورځې به توبه وباسي، د ورځې به وجاړي، قبلته بیا مې قبول دی، زما بنده دی، نیغر کومه. دا خو داسې بندګان دي چې نه د شپې ژړا کوي نه د ورځې توبه وباسي. بیا فرمایي وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الله اکبر. وی زلزلې ولې راځي؟ الرحمن هغه ذات چې د هغه د رحم حد او انتها نشته. الرحیم هغه ذات چې د اور فیصله پې کړي او الله د توبه وباسي، الله د رحم د وجې نه خپله فیصله بدله کړي او جنت ته بوځي. دغه ذات د ځمکه ولې خوځوي؟ دغه ذات موږ ولې یاروي؟ دغه ذات موږ د خوبه ولې راپاڅوي؟ فرمایي نه، زه دومره مهربان یم، که ده د شپې هم توبه وویسته ما ته قبول، که د ورځې وویسته قبول. وان تقرب مني شبرا، یو لیش ما ته رانږدې شو، یو لیش جومات ته لاړه، یو لیش 2 رکعته مونځ یې وکړه. الله فرمایي د ده لږه منډه تقربت منه ذراعا، زه به یو ګز دې بنده ته د لیش په مقابل کې ورنږدې شم. داسې رحمان ذات چې زمونږ د یو قدم په مقابله کې الله یو ګز رانږدې کېږي. وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. دیکھ یو گز را نزدیش، زبا اللہ فرمائی د یو گز مقابلہ کی د 2 گز نزدیشم. وإن مشى إلي هرولت إليه. بنده ما ته پیاده را روان شي، چرته ځم؟ جومات ته ځم، توبه وباسم. چرته ځي؟ عمرې له ځم. ولې؟ توبه وباسم. د شپې را پاڅېده، ولې؟ بس دې الله ته جاړم. جومات کې ناست دی، لاسونه اوچت کړي دي او خوځوي او بره ګوري. الله فرمایي که دا په قدمونو را روان دی، هرولت الیه، زه دې بنده له په منډه ورځمه. ستا رفتار قدم د الله رفتار منډه ده. ستا په زړه کې دعا راله، د الله رفتار قبلول دي. ته قاتل د 100 مړی، الله رب العالمین بغیر د اعمالو په یو توبه ته جنتي جوړوي. ستا رفتار د زنا بدکاره ښځه، خو د هغې عمل یو سپي ته اوبه ورکولو الله جنتي جوړه کړه. وإن استغفرني غفرت له. که بنده می استغفار ووایي زه بخم. وإن استقالني عقلته. دیخ پیمانه ده، زه هم د ده د عذاب سزا نه پیمانه شو. دی وایي زه واپسې کوم،
یا الله د ګناه کار مې وکړ واپس یې اخلم، الله وایي زه سزا اخلم. وإن تاب إلي تبت إليه. بندا توبه ویسته، ځان یې راونیو، سوچ یې وکړ چې څه دې وکړل، ځان دې تباه کړ، قبر دې تیاره کړ، آخرت دې تباه کړ. د ده توبه الله فرمایي تبت علیه، زه د ده فورا توبه قبلوم. من أعظم مني جودا وكرما وأنا الجواد الكريم. الله بیا فرمای زما عمر سخا د چا ده، زما عمر ورکړه د چا ده. انسان چې د انسان نه خفای نو بیا پې سلام هم نه اچوي. هغه ذات چې د بنده نه ناراضی خفای او معافي وغواړي توبه وباسي، الله د معافۍ سره جنت ورکوي. الجواد سخي ذات. عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم. زما بندگان دي شپه تیروي، یبیتون بالعظائم، غټ غټ ګناهونه د شپې کوي. قاتل اسلحه په لاس، چاته په لاره کې ناس، د چا ښځه په ناحقه کونډی، بچي به یې جړی، ځواني وله خاورې کې د شپې راووت. غل پردی کور رانی، خپل جیب ډکی د بل کور رانی، د شپې راووت. ځوانان سکرینونو ته ناست، تاشونه لګی، شپه ده، آیس شرابو ته پراته، شپه ده، شیشه استعمالی او سکي، شپه ده. ځوانان د خلکو نه پناه د کوټې په یو ګټ کې موبایل کولاوی او لاس بر او لاندې بوزي او ګناه ګوري، فحشا ګوري، الله خفه کوي، شپه ده. الله فرمایي زما بندگان خو غټ غټ کارونه د شپې کوي. وانا اکلؤهم فی مضاجعهم. زی بچکوم په بستره کې زه ساتم. یو آیت الکرسی د شپې آیت کرسی ووایه تر سحره، الله په تا څوکیدار مقرر کړي. زه دې ساتم. الله فرمایي واخرسهم على فرشهم. په بستره ستا څوکیداري الله فرمایي زه کومه. تلقیته من بعید. ما ته چې را روان شي جاړي، توبه وباسي، په تېرو پښیمانه دی. الله فرمایي ته را روان شه، جومات ته را روان دی، زه به د وړاندې نه ستا استقبال ته درشم. ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد. زما د وجه نه دې یو ګناه پرېښوده، زه به د هغه نعمتونو چې ته کوم غواړې د زیاتي د پاسه نعمتونه به د دې په بدل کې درکم. کاروبار پیسې ډېرې وي خو حرامو، د الله دپاره دې پرېښود، الله د دې زیاتي درکوي. بازار کې روان وي، زنانه وي، نظر دې ښکته که الله ایمان په زړه کې د ایمان نور در اچوي. ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديدة.
الله اکبر. تا باندې چې تکلیف راغی لا حول ولا قوة الا بالله وایه. الله فرمای که لا حول ولا قوة الا بالله ته په هر تکلیف کې وې وسپنې به درته نرمې کم، وسپنې به دې لاس کې اسانې کم. کوم کار دې سخت دی نه کېږي. لا حول ولا قوة الا بالله. وسپنه به دې لاس کې خټې شي. ومن اراد مرادي اردت ما يريد. ته زما مراد غواړې، زما قرآن منې، زما د نبي په طریقو روانې، ستا چې په زړه کې کومې ارادې او مرادونه او حاجتونه دي هغه به زه پوره کړم. ته د الله مراد پوره کړه. د الله مراد د الله دین ځان کې راوله، قرآن حدیث. اهل ذکری اهل مجالستی. بنده تلک ذکر کوا، الله فرمای اهل مجالستی، ما سره په مجلس کې ناست دی. و اهل شکری اهل زیادتی. نعمت باندې الحمدلله وایا، شکر وباسه. اگر چې د اوبو یو ګوټ تیر کې الحمدلله ووایا، الله فرمای اهل مزایدتی، نعمتونه به درته سیوا په زر چنده به زیات شي. و اهل طاعتی اهل کرامتی. زما چې منی الله فرمای زما چې تابعدار د اهل کرامتی، دا زما اولیاء دي، دا عزتمند خلق دي، دا شرفا دي، دا قدرمند دي. عزت ته الله په بندګۍ کې دی. هارون په بده نه یادولې. که حکومت څوک عزتمند کولې، ففرعون بچا لعنت نه ویلې. اهل طاعتي د الله تابعداري شو. و اهل معصیتي، یا الله من ګناهګارو سره وسکه، من خو نه شکر ادا که، نم ستا پوره تابعداري وکړه، نستا ذکر کو. و اهل معصیتي لا اقنطهم من رحمتي. زما ګناهګار دی واوري، زما د رحم نه به نه ناامیده کېږي. د سلو مړو قاتل که توبه وباسي، الله فرمایي زه یې قبلومه. د سلو کالو شراب خور که توبه وباسي، زه جنت ورکومه. نه دې ناامیده کوم. ان تابوا الي ان تابوا الي فانا حبيبهم. الله فرمای كتوبه وباس فانا حبيبهم، زستا دوستم. وان لم يتوبوا نو باسی توبه فانا طبیبهم. الله فرمای زدی علاج کوم. بل باسی زلزله نو باسی ډنګي وایرس راولم. توبه نو باسی بچی دل وجنم. توبه نو باسی بیماری دی په بدن راولم. توبه نو باسی مال دنه علم غریب کوم دی. توبه نو باسی پریشانی راولم. پدې دل علاج کوم، پاک بشي پدې. الله رب العالمین د عذابونه، د زلزلې، بیماری، سیلابونه زمونږ علاج پدې باندې کېږي. من غافل انسانان یو،
مونږ خو په لږو پیسو باندې بره شو لاندې ځمکه راته نه ښکاري مونږ خو په معمولي عهده باندې دومره بره لاړ شو چې د ژوندو انسانانو نه غوښې بیا کټ کړو مونږ خو د تجارت د مستۍ د وجې نه 2 نمبر شیزونه په اول نمبر خرڅو وانا طبیبهم الله مو علاج کوي تکلیفونه مصائب بیماری پریشانی دا راولي توبه وباسه ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی اذا ظهرت المعاصی فی امتی عمهم اللہ بعذاب کلچ امت کی گناہون اخکار شروع کل عام سر عام درودون دا پاسا الله عمومی عذاب راولی ام سلمہ تپوس کہ یا رسول اللہ اما فیہم یومئذ اناس صالحون دا دیندار بچرتی دا ملیان علماء بچرتی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی دیندار بهم پزلزلہ کی مڑکی عذاب چراغ وائرس تڑینگی دا ملاتم بیا لگی ولی دی زمانی ملیان آخر زمانی ملیان شر الخلائق تحت ادیم السماء دا اسمان دا چت دلان دی بدترین مخلوق با دی ملیان جوڑ شی ولی دا محراب و منبرنا دا اسلام آباد و دا کرسی پا غم کی بیداب دا اغید پار استعمالی محراب و منبرنا با ملا پس کنزل شروع کی محراب و منبر دا رسول اللہ دا احادیثنا جواب بکی محراب و منبر دا رسول اللہ سنت بخکتا کئی مذہب دا پاسا کئی تحت ادیم السماء دا اسمان دا سرمننا لان دی بدترین خلق بے ملیان شی دوینا با شیطانان جوڑ شی کم شیطانان شیطان اخرس گونگے شیطان بتی جوڑی حق بنا بیانی حق تا حق نوی ولی دا امامت غم ورسر دے ولی دا ملائتوب غم دے دا بچو غم دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا دور کی زلزلت المدینہ مدینہ منورہ بانی زلزلہ رالا عمر رضی اللہ عنہ خلق را جمع کرل دا یو سنت عمل دے دا سی عذابونا چی رازی خلق تواز بیان ورطوئی ایوہ الناس اے خلقو ما هذا دا زلزلی ولی رالی ہر یو سرے دا تپوس کئی زلزلہ ولی رازی عذابنا ولی رالی خلقو توی ما اسرع ما احدثتم زلزلہ ذکر آلا چه دا رسول اللہ سنت باتش و رواج او بدعت بدا باسش لئن عادت لا تجدونی فیها کبیا پا مدینہ زلزلہ رالا عمر تاسو سر بیا نوسی گدلتا ولی رالی زلازل بیماری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی لی کلچی اذا ظهرت الفاحشة في قوم
استعلنوا بها كلچی على الاعلان گناهونه شروع سر عام کل عام په سرک بازار کې گناه شروع سینما د بازار په منځ کې جوړ شي 400 پوډر هغه د تاڼې په خوا کې خرڅ شراب او آیس په یونشتیو کې خرڅېږي د زنا دپاره زنانه لایف په موبایل راځي او خپل بدن ښکاره کوي ډمان یو ډمان عام شو هر میدان په دوی ګرم شي اذا ظهرت الفاحشه د بې حیایي چینلې عامې دي هر چینل د ټي وي دا فحشا پیلوي هر یو FM او ریډیو دا فحشا پیلوي اذا ظهرت الفاحشه في قوم کله چې سندرغاړي عام شي ډمان عام شي د ډمانو عزت شروع شي ډمې ته میډم ویلی کېږي ډمانو ته ایوارډ ورکوي ډمانو ته د میاشتې 10,000 روپۍ تنخواه ورکوي خو ملیانو سره د دروغو وعدې کوي صرف اذا ظهرت الفاحشه دمتوب په سکولونو کې عام شي د موسیقۍ کلاسونه شروع دي اجراګان هغه مخلوق چې قدم په قدم او شپه ورځ پې لعنت ورېږي هغه د هر واده زینت جوړ شي الله سزا څه ورکوي الا ابتلوا بالاوجاع والطواعین بیا به مرضونه د ډانګي د ټي بي او قسمه قسمه د کانسر راځي دا رسول الله علیه السلام الله نمرودیان په ماشي تبا کړل او موږ باندې ماشي مسلط دي امغه ماشي دي الله رب العالمین په موږ راوستل کله چې د لاهور د پنجاب د اسلام آباد زنانه بربنډې شوې نیم نستوړي وو او نیمې نه وو او چې کومې کپړې په غاړه وې هغه هم چالو نه وو الله عذاب راولېږه د ډانګې د وجې نه بدنونه پټ کړل خو چې کله د پېښور او د دې صوبې زنانه بې حیا شوې کوچي بازار او مینه بازار او د صدر په بازارونو کې پردو دکاندارانو سره وخندېدلې الله په دوی هم ډانګې مسلط انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی زو یو بل صحابی را سره لاړو زمونږ مور عائشہ رضی اللہ عنها ته یا ام المؤمنین السلام بی بی ده حدثینا عن الزلزلة اے موری اوایا دا زلزلی ولی رازی دری وجه ورطا پا دی حدیث کی فرمائی ورطوئی اذا استباح الزنا کلچ زنا ارزانشی زنا اسانشو پا موبایل او تلیفون بستا کور تر ورس گرزیدل نغواری گاڑی کشتا تدی خپل ډریوران په ټکسیانو او رکشو کې ګرځئ نه اذا استباح الزنا په روډ ولاړې خپله اشاره غواړي اذا استباح الزنا زنا ډېره ارزانه شي وشرب الخمر دویم چې شراب نشه کوي آئس عام 400 پوډر عام شیشه عام بندونه و بنگاوی عامه
سیګرټ او نسوار عام. د آیسو نشي والا نه تپوس وکړه، د شراب والا شراب خور نه تپوس وکړه. د دې نشي بنیاد نسوار او سیګرټ. کله چې شراب خوري عامه شي، عامه ده اني څومره دي په کار دي، په بوتلو په منونو ملاویږي، ستا په پېښور په هر ښار کې ملاویږي. راشه زما د امت ځوانان چې سبا به وزیر اعظم او جج او د ده نه بلا جوړیږي، تعلیم یافته طبقه پړه لیکه چې مور او پلار یونیورسټۍ ته تعلیم ته راولېږه، د هغوی هسټلې د آیسو شرابو نه ډکې دي. د یونیورسټۍ او د کالج څوکیدار او استاد شراب خرڅوي. زه نه دا میډیا وایي هره ورځ څوکیداران او استادان نیسي او هغوی په شاګردانو آیس خرڅوي. وشربت الخمور، نشه عامه ده، ارزانه ده. په بازار کې پوډر ملاویږي، په جیل کې پوډر او چرس ملاویږي. وشربت الخمور. درم وضربوا بالمعاذف، کله چې په دوی کې دمتوب عام شي، رباب، ستار، ډولونه، باجي، دمانو ته نومونه بدلوي. دا فنکار دی، دا هنرمند دی، دا فلان دی. څومره عام شو ډمان، هر کور کې ډمګري. وضربوا بالمعازف، د چا کور ته چې کیبل ننوتی دی دې کې ډمان ناست دي. وضربوا بالمعازف، په کور چې د ډش چترۍ لګولې د ډمان دي. وضربوا بالمعازف. راشه په جومات کې ناست د ځوان موبایل وګوره، الله ته په سجده پروت، موبایل فلمونه او ډرامونه ډک ډمان دي. فرمایي دا درې کارونه چې شراب او نشه عامه شي، ډمان او ډمتوب عام شي، زنا ارزانه او اسانه شي، غار الله فی سمائه، الله په اسمان کې غیرت او غصه کې راشي. فیقول للارض تزلزلی، کله چې زنا ارزانه نشه عامه، الله ځمکې ته وایي تزلزلی، ځمکې وخوځه، الله زلزلې راوړي. ای زمونږ مورې، د زلزلې عذاب دی، ورته وایي د ګناهګارو دپاره عذاب او د نیکانو خلکو دپاره عبرت دی. په چا چې راله، څوک چې د لاندې کړل. 2 ورځې مخکې میرپور کشمیر کې زلزله، سړکونه یې وشلول، خام او کچه ځمکې نه ده شلولې، سړکونه چې ډېر په هنر او په ساینس جوړېږي، هغې نه عبرت واله. الله رب العالمین هماغه جټکې راوستې، خو هلته تیزه وه. دا د چا ګناه وه؟ دا زمونږ ګناه وه. شراب عام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اتخذ الفیء دولا، کله چې د حکومت خزانه دولا هر یو سره خپل مال وګڼي، خزانه خالی ده، هر وزیر اعظم چې راځي همدای فریاد دی، وایي زه خالی خزانه باندې راغلم، دا زمونږ مال، دا زمونږ خزانې چا لوټ کړې؟ د کلرک نه واله تر بره ججه پورې ټول خزانه لوټ کړي.
د سپاهینه واله تر بره افسره پورې ټول غله دي د امینه واله تر ملا پورې ټول په خزانه بوج او غلا کوي په کراچۍ کې 15 ورځې مخکې د یو افسر په کور چاپې وشو چې د هغه ټوله تنخواه 80,000 وه د هغه د کور نه په اربونو روپو د اربونو روپو د سرو سونو کالي راووتل د اربونو روپو هغه قیمتي ګاډي چې بادشاهان پکې ګرځي او وزیران هغه راووتل دا زمونږ نه نیولې او تر بره پورې لاندې نه بره وړوکي نه غټه پورې اذا اتخذ الفیء دوله خزانه لوټ شو اغلا شو ملک ډوب شو د یهودو نصاراو IMF قرضه په موږ پرته ده موږ هر کال د دغې قرضونو سود ورکوو دویم والامانة مغنمه کله چې امانت ته خلک غنیمت وایي چا چې والزکات مغرمه کله چې مالدار طبقه ورکړې والا دا بخیلان شي زکات نه ورکوي زکات ته تاوان وایي وتعلم لغیر الدین کله چې علما خرڅېږي کله چې ملا علم هغه د پیسو دپاره کوي وتعلم لغیر الدین محراب او منبر نه سیاست بیانوي ما ته یو ملګري قصه کوله او ناست دی وایي زموږ امام د سحر مانځه نه پس سلام یې وګرځو د دریو پارټیو اتحاد ووټونه فلان کوي فلان کوي فلان کوي او وی ویلې دا د 30 کالو منځونه دا خطبې مې تاسو ته نه دي بخلي چې تاسو سبا فلان کوي پارټۍ له ووټ ورنکړي وتعلم لغیر الدین محراب او منبر د کرسۍ او د اسلام آباد لپاره واطاع الرجل زوجته سړی د ښځې تابعدار وعق امه مور جړی ښځه خندی د مور اوښکې پاکې نه کړلې ښځه په بازار ګرځئ واطاع الرجل زوجته بیبي له د شپې په جیب کې خوراک راوړي خو مور یې په نیمه خېټه اوده کېږي واطاع الرجل زوجته د واده په 5مه میاشت د موره روان شو د مور خدمت به څوک کوي ولې زه په دې کور کې تنګ یم 20 کاله تنګ نه وې مور 2 کاله په غېږ ساتلې تنګه نه وه نن د ښځې د وجې نه کډه بار او مور جاړي زلزلې ولې راځي یا الله ښه دی چې اسمان نه راشي وادنى صديقه واقصى اباه دوست لغاړه ورکوي پلار ځان سره مجلس کې نه پرېږدي د دوست عزت کوي په دوست خوراک کوي پلار له د کپړو پیسې نه ورکوي وظهرت الاصوات في المساجد جماعتونو کې چغې شروع دي منیټران او کمیټیانې جوړې دي یو وایي دا به کو بل وایي دا به کو میاشت په میاشت مولیان بدلوي شرونه او جنګونه جماعتونو ته راغله زمونږ په دې امت داسې حال راغی ما په دې خپلو سترګو باندې په جماعت کې معتکف ولید اعتکاف ته ناست رمضان او په دې حق روژه کې اعتکاف ته ناست ماښام نه پس به سګرټ څښاو د جومات کړکۍ سره به ولاړ او لوګي بهر راغورځول خو په دې بس که نه وه
په موبایل باندې چا سره جنګ و هغه کنځلې او الفاظ چې بهر هم څوک نه وی د په اعتکاف او جومات کې ویلې. وساد القبيلة فاسقهم، د قبیلې سرداران به ټول فاسقان شي. پلانکي له ووټ ورکوي، پلانکي مشر ولې ینګ نوجوان دی، مشري خو د تجربې والا او د پخو خلکو کارو. فاسقهم، نه الله پیژني نه رسول پیژني. بسم الله الرحمن الرحیم چې بسم الله نشي ویلې. وساد القبيلة فاسقهم. وكان زعيم القوم ارذلهم، د قوم زعامت مشري به د رزيله انسان سره چې کوم پاتې په اخلاق او په کردار کې هماغه به مشري. بل ورځ هم د یو ملګري نه تپوس کوم چې د جومات مشر وایي د فلانکي زوی دی، هغه پلار هم بد عمله او زوی دی، وایي چې میاشت پسې دغه شو. واکرم الرجل مخافة شره، د سړي عزت په دې وجه نه کېږي چې شر رانه کړي. و مخامخ سلام، په مخامخ خندا، خو په زړه کې منافق او دشمن دی ورسره. د ده د شر د وجه نه به عزت ولکوي. او بل دوکه به عامه شي. پرونی واقعه د قرآن یو قاري راته وایي مدرسې ته یو سړی راغی، ښکلی چهره، دنګ انسان، په بدن غټ. قاري صاحب دې مدرسې دپاره دا 500 درهمه د اماراتو روپۍ دي، 21,000 کې جوړېږي، 10,000 ماله راکه او دا 500 درهمه واله. 4,000 را سره د طلباو د لنګر روپۍ وي، وایي هغه مې راواغستې او 3,000 مې ګاونډي نه قرض کړې او دله مې ورکړې. او هغه لوټ پیسې هغه جالي و، 2,000 روپۍ د جومات او مدرسې نه غلا شوې. زلزلې ولې راځي؟ وظهرت القينات، دمان عام شو، دم عام شو. سندرغاړي ایوارډ ورکوي، انعامونه ورکوي، اعزاز ورکوي، ترقي ورکوي. رسول الله علیه السلام فرمایي چې کله دا کارونه وشي فلیرتقبوا، بس انتظار کوئ، ریحا حمراء، ګرمې هواګانې به راځي، په شکال به تیري، خو تا باندې به په دې ورځو کې هم د په شکال علامې شروع. وزلزلة، زلزلې به راشي، وخسفا وقصفا، کاڼي ورېږي، هغه ګلۍ د کاڼو په شان، ځمکه به شلېږي. کله چې دا ګناهونه عام شي. بیمارۍ ولې دي؟ ډینګي، وبا، ټي بي، کینسر، دا زموږ ګناهونه دي. امت اجتماعي توبې ته ضرورت لري چې ټول امت الله ته وجاړي. هغه الله چې ځمکه ټینګه کړې ده، اسمان یې ټینګ کړی دی، هغه خو رحمان دی. زلزلې ولې راځي؟ د ډانګي وایرس ولې عام دی؟ ځکه زموږ ګناهونه شروع دي. که موږ توبه وویستله الله به د حالات ټیک او دا د توبې ځای دی. موږ خو کور کې توبه نه وباسو، موږ په بازار کې توبه نه وباسو. یا الله موږ ستا کور کې ناست یو، د زړه نه الله سره وعده وکړه. ستا هغه الله دی چې فرمایي وان اتاني نهارا قبلته، مړه ته د ورځې وجاړه، د ورځې وباسه توبه، قبلته بیا مې قبوله ده. حاضرین الله ته توبه وباسو په زړه باندې، په اخلاص. یا الله چې سم کړي دي موږ معاف کړي. دا زلزلې، دا ډینګي، دا وباګانې یا الله زموږ نه ختمې کړي. کومو زلزلو کې چې زموږ مسلمانان ورونه او خویندې شهیدان شو، الله دې د هغوی دپاره د ګناهونو مغفرت وکړي. بیمارانو د ډینګي، د کینسر، د ټي بي ټولو ته دې الله روغ صحت ورکړي. صلی الله